السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د بل چا د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل ملګرو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړئ نو دغه به تاسو څنګه معلوموئ. او ګوره دوستانو دغه ویډیو چې زه تاسو ته جوړوم دغه زه د دې لپاره جوړومه چې بل څوک بیا نشي کولی چې تاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړي. نو دوستانو تاسو به بیخي زیات احتیاط کوئ چې بل څوک بیا نشي کولی چې تاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ له تاسو څخه زده کړي او د هغه نمبر له تاسو څخه زده کړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل ملګرو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړئ نو سمپلی به تاسو هغه ملګري ته ووایئ چې تاسو موبایل راکړه نو دوی به هغه تاسو ته موبایل درکړي. کله چې دوستانو هغه تاسو ته موبایل درکړي هغه به په کروم براوزر کې یا په یو سی براوزر کې یا چې هر براوزر و په هغه براوزر کې به دوی خامخا خپل آی ډي خلاصوي. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ کروم براوزر ته. نو ګوره دوستانو زه خپل کروم براوزر ته رالمه. کله چې ګوره دوستانو زه کروم براوزر ته راسم د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ په دا مور آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو راسئ په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو هغه سړی به راغلی وي په خپل کروم براوزر کې بیا خپل آی ډي خلاصه کړې وي که هغه په جیمیل جوړه سوې وه که په نمبر جوړه سوې وه. نو د هغه رقم دوستانو تاسو راسئ په پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په پاسورډ باندې کلیک وکړئ نو دوستانو که دلته که دا هر کوم اکاونټ خلاص کړی و هغه که جیمیل ولو که د فیسبوک آی ډي وه یا بل اکاونټ خلاص کړی و هغه ټوټل اکاونټونه به دلته دی تاسو ته راواړوي. نو ګوره دوستانو زه په دغه اکاونټ باندې کلیک کوم. زه غواړم چې د فیسبوک پاسورډ معلوم کړم نو صرف به تاسو دوستانو په هغه اکاونټ باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو دغه اکاونټ ورکړی ده دلته ګوره دوستانو دغه د اکاونټ نوم ده @gmail.com سو د هغه رقم ګوره دوستانو دا کم پاسورډ چې ده ګوره دوستانو دلته دا پاسورډ نه معلومیږي. دا کم د سترګې نشان چې ده دلته به دوستانو تاسو راسئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته له تاسو څخه پاسورډ غواړي یعنې دغه د موبایل پاسورډ غواړي. نو دغه موبایل پاسورډ خو به تاسو ته معلوم وي صرف به دوستانو تاسو په هغه د موبایل پاسورډ ورکړئ او دلته به دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته به ګوره دوستانو هغه پاسورډ راسي. نو ګوره دوستانو هغه پاسورډ دلته رالی نو هغه پاسورډ به تاسو زده کړئ او بیرته به دوستانو تاسو ډن بټن ووهئ او بعد کې دوستانو بیا تاسو کولی سئ چې د هغه د فیسبوک آی ډي په خپل موبایل کې خلاصه کړئ او ور خرابه یې کړئ. نو دوستانو که چیرې بل څوک له تاسو څخه موبایل واخلي نو هغه هم له تاسو سره دغه طریقه کولی سي او ستاسو د فیسبوک آی ډي خرابولی سي. نو دوستانو د دې څخه د بچاوېدو څه طریقه ده دلته به دوستانو تاسو راسئ. اول لار به دوستانو تاسو په دا اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو خپل اکاونټ یو وارې ډیلیټ کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک آی ډي محفوظه کړئ نو دلته به دوستانو تاسو ډیلیټ اکاونټ ووهئ. کله چې دوستانو تاسو ډیلیټ ووهئ دلته به دوستانو تاسو ډیلیټ پاسورډ ووهئ. هغه پاسورډ به له دې موبایل څخه ختم سي او بعد کې دوستانو دا کوم سیو پاسورډ چې ده ګوره دوستانو دغه اپشن ستاسو په موبایل کې اون ده دغه به دلته تاسو په خپل موبایل کې آف کړئ. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ معلوم کړي. که تاسو موبایل هغه ته ور هم کړئ نو هغه به بیا نشي کولی چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ له تاسو څخه زده کړي یا ستاسو د فیسبوک آی ډي بیا خلاصه کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده باید ټول په خپل موبایل کې دغه سیټینګ خامخا وکړي نو ځکه بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د فیسبوک پاسورډ له تاسو څخه زده کړي. نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.